چې یو سړی او خر ساتل نو په هغه خره به هغې غریب مزدوري کول چېرته سره چلوله پټو ته نو په سره کې یو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو خیال یې وکړه چې هلکه ستا نور څوک دي خو یو ته یو دی دا خر دی او دغه خر په برکت چې دی ته پاللی کېږي نو دا داسې ښه مری ده راشه دې خر ته یې په غاړه کې واچو نو ملغلره خر ته په غاړه کې واچو چېرته یو جوهري پې راپېښ شوی دی چې کتلی دي چې اوفوی دا خو ملغلره ده او دا خر والا د دې خره په غاړه کې اچولې ده دا خر والا ته پته نشته چې دا د 1000 روپو ملغلره ورته ویل کاکا دا مری خرڅی نه نو خره والا ورته وی چې ولې نه خرڅو وی په سوی ورکې وی خو چې څه دې راکړې هغه ورته یو 10 روپۍ رئیس دي نو هغه وخت کې په 10 روپۍ 10 خر کېده 10 روپۍ چې خره والا کتلي دي لیونی شوی دی او زرې مری را پرانیستې ده د خره د غاړې نه هغه سړي له یې ورکړه او اوس په یو منډه روان چې هسې نه چې دا سړی بیا را واپس نه شي چې نه عالم جوهري ځان له په منډه روان دی چې د خره والا ته پته ونه لګي چېرته چې دا د 1000 روپو ملغلره ده او خروالا ځان له په منډه روان جوهري هغه مری یوړه او ډېر اعلی مالوچو کې لاندې باندې او ښه بهترین بکس کې کېښوه ډېر په قدر او په عزت لکه د زرګر دکان کې تاسو وګورئ د سرو زرو کالو دپاره یې څه ښایسته ښایسته بکسونه جوړ څه زمانه پس بادشاہ ته د هغه ملغلرې ضرورت شه چې کومه ملغلره کال پس په صفای کې یوه خېږي اوس کال پس صفای کې یوه د دې څه مطلب دی دا معنا ده په دې سمندر کې صفای داسې یو شی دی داسې بند چې اسمان کې ګړګړ وشي نو دا صفای د سمندر د بیخ نه روانه شي او پاس سر تراشي او د خوله یې پرانیستی شي او داسې وازه خوله ونیسي نو چې ساس کې پکې راوغورځي که یو ساس کې باندې دا صفای بند شوه او سمندر بیخ ته لاړه نو هغې کې کال پس دا یو ساس کې نه یو ملغلره پیدا شي د هغې یو قیمت بیا لکونه روپۍ او که دې صفای هرس وکړو او خوله یې وازه نیولې وه دویم ساس کې ته نو کال پس پکې 2 ملغلرې وي خو د دواړو قیمت دغه یو عمره نه وي نو ځکه مولانا روم وایي چې کاسه چشم حریصان پر نشد کاسه چشم حریصان پر نشد تا صدف قانع نشد پر در نشد وایي د انسان دا سترګې دي دام د هرس نه نه ډک او چې لږ شی راشي ورپسې نور چې نور راشي ورپسې نور تا صدف قانع نشد پر در نشد لکه هغه سپی چې دویم ساس کې ته خوله وازه نیولې ولري نو قیمت یې کم شي زما عزیزانو بادشاہ وی چې ما ته ملغلره پکار ده خو هغه ملغلره پکار ده چې کومه کال پس په سپای کې یووځي دې جوهري ووایي چې ما سره شته
منډه کړې ده پکه سره اغستې ده چې پرانیستې ده چې ګوري ملغلره دوه ټوکړې پراته ماته دی جوهري ورته وایي چې بیړه دې تباش د خره په غاړه کې خرواله اچولې نو نه ماتې دی او چې ما په بکس کې دومره په عزت او مالوچ لاندې باندې نو ماته شوه ملغلره ورته وایي چې زما بیړه مه تباه کوه جوهري بیړه ستا تباه شه خره والا که زه د خر په غاړه کې اچولې ومه نو خره والا ته دا پته نه وه چې دا د 100 روپو ملغلره ده کني زه به خره ته غاړه کې نه اچوم نو اوس ما ته ولې شو ما ته ځکه شم چړه مې وچاوه چې تا ته زما قیمت معلوم او په دومره سپک قیمت دې واغستم په لس که خرواله زه د خره غاړه کې وم هغه ته زما قیمت نه ومال تا ته پته وه چې دا دومره اعلی اوچت شی دی او بیا دې په دومره سپک قیمت واغست دا د پاکستان مسلمانان کافر کا په قیامت کې دوزخونو ته ځي او په عذابونو کې مبتلایي واغی ته قیمت نه دی معلوم د سردار کونین صلی الله علیه وسلم نو ورته قیمت معلوم دی د قرآن نو ورته قیمت معلوم دی د حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو بدبخت قومه څه به کوئ چې د قرآن غوندې عظیم کتاب موجود دی د حدیث غوندې عظیم کلام موجود دی او ستا د ملک فیصلې د پیرنګي په قانون کېږي